بسم الله الرحمن الرحیم د افغان میډیکل ان ساينس لیکچر څخه راغلاست. د نن ورځ په دې لیکچر کې به موږ د ګلوکوز ټیسټ د مایکرولاب په واسطه باندې کار کوو. کوم موضوعات چې په دې ویډیو کې شامل دي هغه د دې ټیسټ پرنسپل، میتھډ، ریاجنټس، سپیسیمن یا سامپل او همدارنګه نتایج. په اول قدم کې راځو چې د ګلوکوز ټیسټ د مایکرولاب په واسطه باندې په کوم پرنسپل او په کوم میخانیکیت باندې کار کوي. موږ په خپل سامپل کې ګلوکوز لرو. دا فرموله د ګلوکوز ده چې یو د الډیهاید ګروپ لري. د اکسیجن او د اوبو په موجودیت کې همدارنګه د یو سپیسیفیک انزایم په واسطه باندې چې د اکسیډیز انزایم په نامه یادېږي، دا د اکسیډیز انزایم د ګلوکوز د اکسیډیشن باعث کیږي. کله چې ګلوکوز اکسیډایز شي نو یو بل مالیکول ته کنورټ کیږي چې هغه د ګلوکونیک اسید په نامه یادېږي. دغه د ګلوکونیک اسید مالیکول په حقیقت کې یو اسیدي خاصیت لري او د ګلوکونیک اسید ترڅنګ کم اضافي مالیکول چې تولیدېږي هغه د هایدروجن پروکساید مالیکول. لکه په دې ځای کې تاسو ګورئ د هایدروجن پروکساید مالیکول چې کله تولید شي دا د هایدروجن پروکساید راځي او د دوه نورو ریاجنټونو سره چې 4 کلوروفینول او امینو انټیپیرین چې دا زموږ په کټ کې وجود لري، د دې په موجودیت کې د یو سپیسیفیک انزایم په واسطه باندې چې د پروکسیډیز انزایم په نامه یادېږي د دې سره تعامل کوي او کلوروفینول او امینو انټیپیرین د دوی ترمنځ د اکسیجن په واسطه باندې یو بانډ جوړیږي او په نتیجه کې دا دواړه مالیکولونه یو بل مالیکول ته کنورټ کیږي چې هغه د کینونامین په نامه یادېږي. کینونامین په حقیقت کې یو رنګ دی، یو ډای ده چې د هغې رنګ خپل شکل چې دی سور دی او د ترڅنګ یو مالیکول هایدروجن پروکساید نه چې یو اکسیجن کم شي نو دلته اوبو ته کنورټ کیږي. اصلي مالیکول چې کوم موږ ته تولیدېږي هغه د کینونامین مالیکول دی. دغه د کینونامین مالیکول غلظت د هایدروجن پروکساید د غلظت پورې اړه لري، یعنی هر څومره چې زمونږ هایدروجن پروکساید سیوا وي په هماغومره اندازه باندې موږ کینونامین لرو او د هایدروجن پروکساید غلظت د چی پورې مربوط دی؟ د ګلوکوز پورې. یعنی هر څومره ډیر ګلوکوز چې موږ لرو په هماغه اندازه باندې موږ ته ډیر هایدروجن پروکساید تولیدېږي او هر څومره چې هایدروجن پروکساید ډیر وي په هماغه اندازه باندې ډیر کینونامین تولیدېږي. پس په دې میخانیکیت باندې زمونږ دغه ټیسټ نتیجه ورکوي او ترسره کیږي. د کینونامین رنګ چې کوم تولید شوی دی دا موږ د مایکرولاب ماشین په واسطه باندې ریډ کوو او د په واسطه باندې کوم ابزربینس چې راځي هغه ابزربینس د مایکرولاب ماشین په واسطه باندې یو ډیجیټل نمبر ته وړي او هغه ډیجیټل نمبر موږ ته د ګلوکوز غلظت ښیي. د میتھډ په اړه باندې تاسو کولی شئ په یوټیوب کې زموږ د ګلوکوز د ټیسټ میتھډ او د هغې راویش وګورئ. د وخت د کمي په اساس باندې موږ نشو کولی چې هغه ویډیو په دې ځای کې اضافه کړو. ولې کوم شرایط چې اړتیا ده چې موږ د ګلوکوز د ټیسټ لپاره مهیا کړو هغه دا چې طولي مارج دی یا ویولنټ دی چې د ګلوکوز کم د کینونامید کم رنګ چې جوړ شوی دی سور رنګ دی او هغه په یو سپیسیفیک ویولنټ کې انجذابیت ښیي چې د 500 نه تر 550 نانومتر طولي مارج ښیي. ولې په مایکرولاب کې اکثره دغه قیمت موږ یو ثابت قیمت لرو چې هغه ثابت قیمت بیا زمونږ 510 نانومتر دی. یعنی که چېرته موږ وغواړو چې په مایکرولاب کې د ګلوکوز ټیسټ اډ کړو نو کوم ویولنټ چې موږ پکې انتخابه هغه 510 نانومتر. دا چې څنګه موږ یو ټیسټ مایکرولاب ته اضافه کوو هغه به انشاءالله زموږ په نورو ویډیوګانو کې کولی شي تاسو تعقیب کړو. د دې تعامل دپاره زمونږ 30 درجه د حرارت اړتیا ده چې په 30 درجه حرارت کې زمونږ ګلوکوز کولی شي چې مونږ ته نهایي محصول راته راکړي چې هغه کینونامین دی. نوعیت زمونږ د دې تعامل چې دی د میتود هغه په ان پوینټ په اساس باندې کار کوي، یعنی کله چې زمونږ ریاکټانټ په خپلو کې تعامل کوي او په آخر کې یو اضافه مالیکول زمونږ د ریاجنټ پاتې کیږي هغه اضافه مالیکول سبب د تغییر د رنګ کیږي چې هغه تغییر د رنګ موږ کولی د ماشین په واسطه باندې ټیک کړو. او کوم میتھډ چې دا اصلا دا یو انزایماتیک میتھډ دی لکه څنګه چې موږ ویلې دوه انزایمونه په دې کې انوالو دي چې یو د اکسایډیز انزایم دی او بل د
پاروکسیډیز او د پاروکسیډیز یا د پی او ډي انزایم په نامه باندې یادېږي. پاروکسیډیز انزایم په نامه باندې دغه دوه انزایمونه زموږ په دې میتود کې کارول شوي. په همدې خاطر باندې موږ دا د انزایماټیک میتود په نامه باندې یادولی شو. ریاجنټ چې په دې ټیسټ کې موږ استفاده کوو دا ریډي ټو یوز یعنی مخکې د مخکې آماده شوي ریاجنټونه دي چې د مختلف کمپنیو په واسطه باندې دغه ریاجنټ تولیدېږي او بازار کې وړاندې کېږي چې شخصي کمپنۍ دي او ټول په بازار کې وجود لري. د اندازې د لحاظ نه یو د بل سره فرق کوي. ترکیبات په مجموع کې د ټولو اساسي ترکیبات همدغه د انزایماټیک میتود په واسطه باندې ترکیبات د ټولو یو شی دي او د دې نمونې د حفاظت د ساتلو لپاره موږ د 2 متر 8 درجو حرارت پورې باید دا ریاجنټ وساتل شي. د 2 متر 8 درجو حرارت کې کله کدا نمونه موږ وساتو نو تر ایکسپایری ډیټ چې کوم په لیبل باندې لګیدلی دی تر ایکسپایری ډیټ ټایم پورې دغه ریاجنټ زموږ سټیبل او باثباته پاتې کیږي. درجه د حرارت باید لوړه هم نشي او ټیټه هم نشي، ځکه که چېرته موږ د درجه حرارت لوړه کړو نو په لوړه درجه حرارت کې زموږ انزایمونه چون پروټیني ساختمانونه لري اکثرا په د اتاق په حرارت کې یا د هغې نه په لوړو حرارتونو کې هغه د منځه ځي او بالاخره تخریبېږي. درجه د حرارت که ورته ډېر ټیټه راولو هم په هغې صورت کې کوم سټابیلایزینګ ایجنټونه چې پکې اضافه شوي دي هغه خپل فعالیت د لاسه ورکوي او کیدای شي چې زموږ ریاجنټ خپله اصلي وظیفه چې د هغه په صحیح ډول باندې ترسره نه کړي. د ګلوکوز په د ریاجنټونو په کټ کې چې کوم مواد وجود لري هغه ګلوکوز اکسیډایز دی، پاروکسیډیز دی، امینو انټیپیرین دی، 4 کلورفینول دی، سټابیلایزرز دی چې سټابیلایزر زموږ دغه انزایمونه او د دې ریاجنټونو د حفاظت لپاره کارول کیږي چې دغه سټابیلایزرز اکثره د کمپنۍ د خوا نه د هغوی نوم نه ذکر کیږي ځکه هر کمپنۍ کولی شي په انتخابي ډول باندې ځان لپاره مشخص سټابیلایزر انتخاب کړي او په همدې خاطر هغوی دغه ترکیبات نشي نشرولی ځکه که چېرته یې نشر کړي کیدلی شي د بلې کمپنۍ د خوا نه هغه استفاده شي. پی ایچ چې دی نارمل پی ایچ د دغې ریجنټونو په معلومو کې 0.0 دی یعنې نیوټرنټ دی. نمونه د ګلوکوز د ټیسټ لپاره موږ کولی شو چې نان هیمولایز سیرم او یا هم هیپارینایز پلازما موږ استفاده کړو. دواړه سمپل زموږ لپاره یعنې دواړه نمونې زموږ لپاره د منلو وړ دي. کله چې موږ د مریض نه سمپل اخلو نو دا سمپل موږ باید په یو ټیوب کې واچو. هغه ټیوب کیدلی شي چې مثلا جل ټیوب وي، کیدلی شي چې هغه هیپارین ټیوب وي او همدارنګه کیدلی چې یو کلسیم ساده ټیوب وي. ولې په هغه صورتونو کې که موږ غواړو چې دا سمپل د ډېر وخت لپاره وساتو یعنې غواړو سبا د دې ټیسټ وکړو 10 ساعته بعد 20 ساعته بعد یا فرض مثال دغه نمونه غواړو موږ د یو ولایت څخه را انتقال کړو نو طبعا په هغې باندې ډېر وخت لګي. نو د ډېر وخت لپاره چې کله زموږ په ګلوکوز په وینه کې وجود ولري نو خپله د آر بي سي په واسطه باندې دغه ګلوکوز بېرته مصرفېږي چې په هر ساعت کې تقریبا د ګلوکوز 2% ګلوکوز زموږ د آر بي سي او د ډبلیو بي سي په واسطه باندې په مصرف رسیږي د ګلایکالیسیس میتود په واسطه. د دې لپاره چې زموږ د ګلوکوز لیول صحیح راشي نارمل راشي او د آر بي سي او ډبلیو بي سي په واسطه باندې په مصرف ونه رسیږي نو د هغې لپاره موږ مشخص ټیوب لرو د فلوراید ټیوب په نامه باندې دی. دغه فلوراید ټیوب په خپل ترکیب کې چې کوم آین لري هغه د فلوراید آین دی او دا د فلوراید آیون سبب د دې کېږي چې زموږ په آر بي سي کې چې کومه ګلایکالیسیس ترسره کېږي په هغه ګلایکالیسیس په مرحله کې یو انزایم د الډولیز انزایم په نامه باندې یادېږي. دغه د الډولیز انزایم دا د الډولیز انزایم د فلوراید په واسطه باندې څه کېږي انهبیټ کېږي. کله چې دا نهي شو د الډولیز انزایم په زموږ د ګلایکالیسیس مرحله سټاپ کېږي او کوم ګلوکوز چې په وینه کې وجود لري هغه په ثابت ډول پاتې کېږي بغیر د دې نه چې دا په مصرف ورسېږي. پس د ګلوکوز د ټیسټ لپاره که چېرته موږ سمپل دفتن کار کوو کولی شو چې د هر ټیوب نه استفاده وکړو جل ټیوب، کلسیم ټیوب، هیپارین ټیوب. ولې که چېرته سمپل موږ د ډېر وخت لپاره ساتو او یا هم غواړو چې
وروسته ټیسټ وکړو نو د هغې دپاره ښه ټیوب هغه ګری کیپ ټیوب یا ګلوکوز ټیوب او یا هم د فلورایډ ټیوب په نامه یادېږي چې دغه ډول دی کوم چې تاسې ګورئ د هغې د کیپ یا د کوم هغه سپورټ چې دی د هغې نه موږ معلومولی شو. همدارنګه کومه نمونه که کله موږ وغواړو چې سیرم یا پلازما راویستله او د هغې نه وروسته دا سمپل موږ وساتو پس د 2 نه تر 8 درجو حرارت کې موږ دغه سمپل په کولی شو چې د 40 ساعتونو دپاره هغه ذخیره کړو. په کوم حالتونو کې زموږ سمپل د منلو وړ نه دی؟ په هغه حالت کې چې زموږ په سمپل کې توربیډیټي یا مقدریت ولیدل شي، که زموږ په ټیوبونو کې د میکروب رشد او د بکتریاو موجودیت ولیدل شي، په هغه صورت کې که زموږ دغه ټیوب کوم د کنټرول دپاره چې موږ وغواړو چې هغه وکارو او هغه د کنټرول وظیفه دا ترسره نه کړلی شي، په هغه صورت کې کولی شو چې موږ دغه خپل سمپل ریجکټ او یا هم د منځه یوسو. د ګلوکوز نتایج د مایکرولیب ماشین په واسطه باندې چې موږ کوو هغه د هغې لپاره موږ مشخص حالتونه لرو. مثلا شاید موږ د اف بی اس په حالت کې د مریض نه نمونه اخیستې. اف بی اس یا فاسټینګ بلډ شوګر په حالت کې چې مریض د 8 ساعتونو نه تر 14 ساعتونو پورې چې خوراک نه وي کړی، صحیح ده، یعنې د فاسټینګ یا د روژهدار حالت ولري، د 8 نه تر 14 ساعتونو پورې مریض زموږ باید خوراک نه وي کړی. پس په هغه صورت کې که موږ د مریض نمونه اخلو نو دا نمونه باید ټیسټ چې دی دا زموږ د اف بی اس ټیسټ په نامه باندې یادېږي. او دویم ټایپ د ټیسټ چې دی هغه آر بی اس دی یا رینډم بلډ شوګر. په رینډم بلډ شوګر کې کېدلی شي چې زموږ مریض په هر حالات کې مراجعه وکړي، ولې بهترین وخت دا ده چې زموږ کله مریض غذا وخوري او د غذا نه وروسته په مریض باندې حد اقل باید 2 ساعته تیر شوي وي تر څو پورې د غذا جذب شي وینې ته. نو په هغه حالت کې موږ بیا د آر بی اس حالت بیا په اف بی اس کې زموږ د ګلوکوز لیول چې دی د 110 ملي ګرام نه تر 110 ملي ګرام پورې دی، او په آر بی اس کې د 80 نه تر 140 ملي ګرام فی ډیسی لیټر پورې دی. که چېرته په آر بی اس حالت کې زموږ لیول د 140 نه تر 200 پورې وي، په دې انټروال کې وي، پس دې حالت ته موږ فری ډایبیټیس حالت وي. فری ډایبیټیس حالت دا چې مریض لا تر اوسه شکر نه دی ولې هغه اعراض او علایمې پکې را دغه شوي دي. که چېرته دغه مریض پرهیز ونه کړي، په صحیح ډول باندې خپل حفظ صحي ساتنه ونه کړي، کېدلی شي دا مریض زموږ شکر حالت ته وړي، ولې تر اوسه پورې لا دې ته موږ د شکر مریض نه شو ویلی. یعنې په حقیقت کې دا زموږ د شکر او د غیر شکر مریض لپاره یو بارډر لاین دی. د 200 نه چې کله واوړي سره د ګلوکوز نو په هغه حالت کې کېدلی شي موږ مریض باندې د شکر اطلاق وکړلی شو. بعضې وخت د ګلوکوز نارمل اندازه په ملي مول پر لیټر باندې ښودل کېږي چې ملي مول پر لیټر باندې په اف بی اس حالت کې د 3.3 نه تر 4.1 پورې ده، او په آر بی اس کې د 4.4 نه تر 2.2 پورې ده. څنګه کولی شو چې موږ ملي ګرام پر ډیسي لیټر ملي مول ته کنورټ کړو؟ په دې لپاره موږ یو سپیسیفیک فاکټور لرو 0.0551، یعنی کوم قیمت چې زموږ دلته دی دا قیمت موږ په دې 0.055 کې ضربو او موږ ته ملي مول پر لیټر راکړي. مثلا که 80 ضرب 0.0551 کو نو موږ ته کوم قیمت چې لاسته راځي هغه 3.3 ملي ګرام پر ډیسیلیټر. پس کولی شي چې تاسې خپل نتایج هم ملي ګرام پر ډیسي لیټر وګورئ او هم کولی شي چې ملي مول پر لیټر وګورئ چې په بعضې مقالو کې د دې واحد په ځای باندې ملي ګرام پر ډیسي لیټر واحد په ځای باندې ملي مول پر لیټر حسابېږي. البته یو شی چې غواړم یادونه وکړم هغه دا چې کله چې زموږ مریض په اف بی اس حالت کې موږ وینه ټیسټ کوو نو د مریض باندې باید د ولږې حالت د 18 ساعتونو نه اضافه نه وي تېر شوي. یعنې که چېرته زموږ مریض باندې 18 ساعته تېر شوي وي یا د دې نه اضافه، په هغه صورت کې زموږ دا نمونه باید
ریجیکټ او کینسل شي. ځکه کله چې یو مریض زمونږ ولو که هایپرګلایسیمیا یا د شکر مریض وي او په هغې باندې د 14 اضافه ساعتونو نه اضافه وخت تېر شوی وي، کېدلی شي دغه مریض د ګلوکوز لیول موږ ته نارمل وښودل شي. په همدې خاطر باندې مریض باید په دې انټروال کې واوسیږي او د 8 نه تر 14 ساعتونو پورې باید د کوم خوراک لري. په دې هیله چې یاد څه مو یاد کړي وي د توجه نه هم ډېره مننه.